بسم الله الرحمن الرحیم. عبس وتولى. عبس خپش، عبس مخیتریو کو، وتولى او عبس تندی تریو کو، وتولى او مخیواړو. عبس خپشو پیغمبر، وتولى او مخیو ګرځو. انجاه لاما دا چراغ دته یوړند. وما یدریکا او سشی خبر کړي دې تعالی را لعله یزکا کې دې شي چې دې خپل ځان پاک کی، او یذکر یا نصیحت والی، فتنفعه الذکران نفبور کی دې نصیحت. اما من اغه څوک چې استغنا بے پروا ده، اما من اغه څوک چې استغنا خپل ځان بے پروا کړي دې. اما من هر چې هغه څوک دی چې ځان بے پروا کړی دی، فانت له تصدى نتاغت ځان پیش کوي. فانت له تصدى نتاغ فکر کوي. وما علیک نشته پتا باندې سبوج الله یزکا چې دې خپل ځان پاک نکي د ګنا نه. ما علیک نشته پتا باندې سګنا الله یزکا چې دا ځان نه پاکوي. و اما من او هر چې هغه څوک دی جا کیسا چراغه تا ته په منډه باندې یسا چې منډه والے، او هو یخشا او یریږي د الله نه، فانت عنه تلها نو تداغه غفلت کوي. فانت عنه تلها نو تداغه بے پروايي کوي. کلا دا سند پکار انها کنندا قرآن چه دا آیاتنا تذکرت النصیحت تے، دا آیاتنا دا قرآن چه دا نصیحت تے. فمن شاء ذکرن دا چا چه خو خشینو ذکرو یاد دی کی دل رائی برت والی دینا. ذکرو نو یاد دکلی دل را فی صحف مکرمتن لکلے شوی دی پپانو عزت منو کے. فی صحف مکرمہ لکلے شوی دی پپانو مکرمتن عزت منو کے. مرفوعت مطہرہ چتکڑے شوی دی، مطہرتن پاک کڑے شوی دی. بی ایدی سفرتن پلاسن دی لکنو کو ملائکو کے. بی ایدی سفرتن پلاسنو د لیکن کو ملائکو کی. کرام بررا چیزت مند نیکانی دی. قتل الانسان ہلاک دکڑے شی انسان دے ہلاک شی. قتل الانسان انسان دے ہلاک شی. قتل لکڑے شی انسان، تبادی شی انسان. ما اکفر سمرا غٹ نا شکر دے، ما اکفرا سمرا لوی کفر کون کے دے. یا ما اکفرہو سشیس کافر کدلرا چی سنگا نا شکر دے یو مانا. یا ما اکفرہو سشیز نا شکر کدلرا. من ای شیئن خلقا د سشیز نا اللہ دے پیدا کرے دے. من ای شیئن د سشیز نا خلقہو پیدا کر لے دل اللہ. من نطفتن دساس کینا د نطفینا. خلقہو پیدا کرلے دلرا فقدرہو نو پا انداز کڑے دے. ثم السبیل یسرا بیائی ورطا اللہ رسانا کڑے دا. ثم السبیل یسرہو بیا لا ردت درا وطلو اسانا کڑے دا. ثم ماتنو بیائی دے مڑکنو فاقبرونو قبر تے بوتو. ثم ماتو بیائی مڑک دلرا فاقبرونو قبر کی خخ کڑے دے، قبر تے بوت. ثم اذا شاء بیا کل چوغاڑی اللہ تعالی انشرو را پورتب کی دلرا. کلا ایچن دا سند پکار کلا ہچ دا سے کفر ندے پکار. لما یقضی ما امرا
تر اوسه پورې دنه دې ادا کړي حکم د الله تعالی چې ورته کړی دی کلا هیڅ چره داسې نه دی پکار کفر لما یقضي تر اوسه پورې نه دی پورا کړی دی انسان ما هغه حکم امره چې دته حکم کړل الله تعالی فلینظر الانسان انسان دیو ګوري الی طعام خپل خوراک ته انسان دیو ګوري کنه خپل خوراک ته ان سببنا الماء صبا یقین منګرا توي کړي دیو بو پرا تو یول سرا ان باران ان سببنا الماء صبا چې څنګه مون اړولې وبو سبند پاسنه پاړول سرا راړول سرا یعنی راتوي کړي دي ثم شققنا الارض شقا بیا منګه سری کړل زمکا شقن په شلول سرا سری کول سرا زمکم سری کړل شلول امدا شقن په سری کول سرا په شلول سرا فنبتنا فيها حبا منګرا زرغون کړلی پای کې دانه وعنبا انګور وقضبا ترکارای وزيتونا او خونو ونخلا او کجوري وحدائق او باغچه غلبن ګوري ګوري غني غني وفاکهه نو میوه وابن او دانه گیا وابن گیا یا وابن بوس وفاکهه میوه وابن او بوس گیا متان دا فیدی دی لکم تاسو لپاره ولینعامکم تاسو چار پیاون د پاره ډنګرو د سارو د پاره فایزا جاءت الصاخه نو کل چراشیغه غوکسری کون کی आवाज فایزا جاءت الصاخه کل چراشیغه غوکسری کون کی غوک کڼون کی आवाज هغه چغه کڼون کی شپېلې قیامت یوم یفر المرء من اخی اگر چې تختی بسړې د خپل رورنا و امه وابي او د مور او د پلار خپلنا و امي د خپل مورنا وابي او د خپل پلار نو صاحبتي او د خپل خزنا و بني د خپل زامننا لكل امرئ د پاره د هر یو سړی منهم د دوی نه یوم ذن پدارز باندې شأن یو حال وي یو فکر وي یغنیه جب چې بے پروا کوي دل رب د بلنا د هر سړی د پاره یوم ذن پدارز باندې شأن یو حال وي یو فکر وي یو سوچ وي یغنیه چې بے پروا کوي بدل را د بلنا وي بے پروا کوي وجوهن ډیر مخونه با یوم ذن پدارز باندې مسفرا تک سپین وي ضاحکتن خندیدن کی وي مستبشر خوشاله وي خندیدن کی خوشاله ووجون او ډیر مخونه به یوم ذن پدارز باندې علیها پاغه باندې با غبرتن دړي وي خړپړ وي دړي به پرتی گردونه به پراتی خړپړ وي ترحقها قطرا پټای با غویلر تورواله ترحقها قطرا د پاسه براغلی پاغه باندې تورواله پټای باغه لره تورواله اولائک دا تورمخی هم الکفرۃ الفجر دا کافران بدکار دي دا تورمخی بسو کی کفرۃ الفجر دا کافران دی بدکارا